وجانان دواړه زو ای غلا په غاړه زو دا د ټیټې پیغرو ته یار جهادي غرو ته مینا له زړګي کوو ښکلې زندګي کوو ژوند لکه باچا کوو نه د چا پروا کوو دغه جهادي ژوندون خوند لري بیخي غازیان غرو کې دنګ چې نر نختار زلمي دا ګګر بګار زلمي دا د ټیټې پی غازیان ډېر زیات غیرتي غازیان دا په خاورو خړ ځوانان سوات او باجوړ ځوانان خدای دې تل ژوندي لري خدای دې بریالي لري دا په خاورو سر کی ولی کامر سے چدا زلی تشکیلونه روانیږي د سیف العمر کاروان ډیر د زړور کاروان کلیات لالری سم لک زمریان لري عسكر د الله الله تل کوي غزا غزا جوش لري جذبه لري ټینګ عقیده صفانیت کوام دا مرتد فوجان وجدی هر زی فرعونیان وجدی نالچا خطر کوي ژوند غره په سر کوي دګې د لقا ظلمي لخر د الله ظلمي غواړي شهادت مقام د لوی سعادت مقام د غازیانو لخرونه تشکیلونه روانیږي د غازیانو لښکرونه روانیږي د زلمیو قطارونه روانیږي زما نوم یې سر کې ولي کامر صاحب چې دا ځلې تشکیلونه روانیږي مینا د الله سخته یار په رښتیا سخته سر ډالۍ کول غواړي ځان قربانول غواړي تیر به تکلیفونه کړي ډېر مشقتونه کړي بیا به تر جنت ورځي بیا به تر نعمت ورځي هغه بختور خلک ژوند پرې په سنګار خلک خدای ته چې قبول وي څوک خدای ته چې مقبول وي څوک د هورې عینا یاران دا دې د الله دوستان بیا به تر جنت ورځي بیا به تر نعمت ورځي ژوند د خړ سنګار غواړي پاس د غره په سار غواړي زه رفیع الله همدار زخم په ځیګر غواړي د غازیانو لښکرونه روانیږي د زلمیو قطارونه روانیږي زما نوم یې سر کې ولیک امیر صاحب چې دا ځلې تشکیلونه روانیږي د غازیانو لښکرونه روانیږي د زلمیو قطارونه روانیږي زما نوم یې سر کې ولیک امیر صاحب چې دا ځلې
تشکیلونه روانېږي دا دی ښکلې او مستې زمزمې دپاره فرمایش کړی په ډېره مینه قاري سعد حقاني او په خوږو اوازونو وړاندې کېږي د ډېرو ګرانو او محترم ورونو لکه هر یو حافظ درویش غریبیار او عادل جانان شاعر دی ډېر ګران او محترم ورور د زړونو تسل رفیع الله همداد ریکارډینګ سنټر الاقصی اسلامي ریکارډینګ سټوډیو لغمان خار انجینر عادل جانان